إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بل ده مراتب التلاوة. د تلاوت مراتب تلاوت څو مرتبه لري. څو علماء پنځه بیان کړي دي خو مشهور دا درې دي. اول د هغې نه ترتیل څه شی دی؟ ترتیل بل نوم دی تجوید او مشق. تلاوت په قلار آرام او اطمینان سره کول او د تجوید د قواعدو لحاظ ساتل کوم چې دا د مصر قرا کوي دې ته وایي مشق. لکه مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي تبعي شيء ماشي إن شاء الله. دي درسونه زموږ شروع کی. اوس موږ د مثال لپاره دا وایو. دویم دی حدر. حدر څه ته وایي؟ حدر خپل اصل کې ویلی شي تیز تګ ته. په تلاوت کې داسې اندازې سره تلاوت کول چې تیز وي خو د تجوید د قواعدو لحاظ پکې وي، د تجوید د قواعدو موافق وي، نه د تجوید د قواعدو خلاف. که د تجوید د قواعدو خلاف بیا دا حدر نه دی او نه صحیح. مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إلى حدر وي كم چې په تراویحو کې ویل کېږي او مشق هغه په محافلو کې ویل کېږي. دریم تدویر دی. تدویر څه ته وایي؟ تدویر ویلی شي چې نه د ترتیل یا مشق په شان تیز وي او نه د حدر په شان سلو وي. خدای خیر. چې نه د ترتیل او مشق په شان په قلاره وي او نه د حدر په شان تیز وي، بین بین وي. دې ته ویلی شي تدویر. دا په تراویح دا په جمع کې ویل کېږي. لکه مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دو تدویر. نن دو خبرې بیان شوي. یو ته ویلی شي محاسن التلاوت او بل ته ویلی شي مراتب التلاوت. دا زموږ استاسو په لحن کې اخیري درسو ان شاء الله العزیز را روان درس به زموږ استاسي هغه په باره د درېمه لمعه کې وي استعاذه او بسمله. د مقدمة الجزري نه ځان سره یو شعر هغه یاد کړئ. موږ تاسو سره وعده کړې وه چې هر ورځ به یو شعر وي او د دې به ان شاء الله العزیز هغه ترجمه هم شروع کېږي کله چې دا جزري خلاصه شي. یو باب ستاسو خلاص شو. دویم باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. زتاسو ته تیر باب هم او دا هم ځان سره یاد کړئ.
مقدمة الجزري. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقيف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. نراروان فيديو كوريمو فالله رب العالمين سبارم. السلام عليكم ورحمة الله.